د ولسونو ستونزو ته د رسېدو او له دوی سره د نږدې لیدو په موخه د میدان وردګو والي لومړی حصه بهسود ولسوالۍ ته په سفر د یادې ولسوالۍ د قومي مشرانو ترڅنګ د دایمیرداد او جرلیز ولسوالۍ له قومي مخورو سره وکتل. یاد مشران د والي له سفره زیات خوښ دي. تشریف آوری مقام ولایت و همراه هیئت امرایشان در ساحه و منطقه برای مردم بسیار یک افتخار بزرگ بخشیده. او قدر خوشحال هستند که ما هر شهروند عظمی ولسوالی را که می دیدیم امروز به خود می بالیدن که والی صاحب در منطقه ما آمده، همراه ما در یک جای ششته، در یک گلم ششته، در یک مجلس ششته با هم صحبت میکنیم و به معنعنات ما احترام گذاشته، به ما رسم رواجای ما احترام گذاشته. این یک افتخار بزرگ بود که امروز نصیب از این مردم ولسوالی حصه‌ول بهسود شد. خوشبختم که والی صاحب ولایت میدان وردک جناب مولوی صاحب خیرالله خیرخواه تشریف آوردن. قلبا سپاسگزاریم همچنین از مسئولینی که از ولایت تشریف آوردن، از احوال مردم احوالگیری کردن. قلبا سپاسگزاریم. واقعا جای افتخار است که در شرایط منطقه ما امن و اخوت و برادری و حسن نیت رو نشان دادن. والی صاحب از ما احوال گرفتن. قومي مشران وایي خپلې غوښتنې په مستقیم ډول له چارواکو سره شریکې کړي او هغوی یې د بشپړ پوره کولو ډاډ ورکړ. خواسته هایی که ما از والی صاحب داشتیم در ارتباط توسعه زراعت بود، چون مردم ساحه زراعت پیشه هستند. در قسمت مالداری و مواشی بود که هم یکی از محصولات همین ساحه و منطقه است. دیگر رشد کشت و زراعت مردم و محصولات ساحه و منطقه بودی که ما با والی صاحب شریک کردیم و آنها هم با پیشانه باز او را پذیرفتن و گفتن انشالله با این مشکلات های شما ما رسیدگی میکنیم. از تمام مشکلات های مردم پرسیدن و این مردم همون مشکلات هایی که در منطقه بود با والی صاحب شریک کردن. دیگه بسیار از این خوشحال هستیم و تقدیر تشکر میکنیم که جناب والی صاحب به همچو منوال از مردم همین مشکلات هایش را میپرسد و به دنیا و به امارت اسلامی را شریک میکند. د میدان وردګو ولایت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د ولایت ټولو اوسیدونکو غوښتنو ته به امکاناتو ته په کتو پر وخت رسیدنه کیږي.